سلام برسم وطنان عزیز. به سلسله برنامه های مستند و گزارش ما قرار است که بریم به سرحد افغانستان و پاکستان در نقطه صفری، جایی که چند روز پیش توسط نیروهای امارت اسلامی و نیروهای پاکستانی درگیری صورت گرفته بود. ما همراه دوستا هماهنگی کردیم میریم به نقطه صفری ببینیم که وضعیت از چی قرار است. فعلا در راه کابل جلال آباد هستیم، آهسته آهسته میریم به خیر به مو طرف. دیگه برنامه هم خود داشتیم، ما را همراه باشین تا آخرین دقایق برنامه و این گزارش ما را مستندگونه بر شما به تصویر خود کشیدیم که جنگ چگونه آغاز شده بود، به خاطر چی بود، سربازای نیروهای امارت اسلامی چی گفتنی داره. ما را همراهی کنین انشالله. ما که دوستایی که مسئولیت دارن کتشان هماهنگی کردیم و میریم به خیر. گزارش بر شما ثبت کردن نشر میکنیم. در کنار از اینکه برنامه کمک رسانی را بر شما البته به تصویر میکشیم و کمک های شما را میرسانیم، بعد از این ما کوشش میکنیم در 34 ولایت افغانستان موضوعات داغ، موضوعات گوناگون مستند ثبت کرده خدمت شما نشر کنیم. شما ما را همراه باشین. در طول راه باز هم ما با شما خواهد بودیم و برنامه ما را ببینین. و این برنامه که خلاص شد باز ما دیگه در قسمت بعدیش با شما هستیم. خب دوستان، ما در راه کابل جلال آباد هستیم. قسم قبلا گفتم که میریم به خیر گزارش از نقطه صفری بین پاکستان و افغانستان که درگیری صورت گرفته بود بر شما ارائه خواهد کردیم. اما در طول راه دوستایی که اینجا امنیت گرفتن به خاطر مردم، یکی از دوستای امارت اسلامی در کنار ماست، ببینیم که وضعیت چگونه است و مردم شب و روز رفت آمد میکنن یا خیر. سلام برسه. علیکم سلام، خوب است؟ الله خیر. نامه که چی است؟ نام عبدالرسول است. رسول جان چقدر وقت میشه اینجا وظیفه اجرا میکنی؟ مدت از وقتی که امارات اسلامی آمده من اینجا هستم، نمی پستی مثلا. خوب. یعنی مردم شب و روز میتونه که سفر کنه، چیز مشکل کنه؟ بیخی همه دل جمع هر وقت شب و روز زمین را همه‌شان گرفتگی هم آرام و سودان میرن. شما شب هم هستین شب هستیم، روز هم اینجا اونجا تاور ماست، پیادار ما اینجا تو بالا میگردیم سرسرک گزمه سیاس. بله. و کاملا راحت رفته میکنه هیچ بدون کدام مشکل. خب با شما کدام شماره خاص دارین اگر برای کدام دریور چیز مشکل پیش و باز شما کماندان امنیت صاحب زنگ میزنن و بر ما راپور میدن. خب درا شب تا صبح گزمه میگرده. چند پست است تا خود جلال آباد هم؟ زیاد تقریبا 20 یعنی شاید 1 کیلومتر راه دور پست باشه. خود جلال آباد. خب بسیار. یعنی مردم شب و روز با آسانی و آرامی میتونه که بره بیاد. خوب راحت بدون کدام مشکل. قربانت سلامت باشید و وظیفه کامیاب باشید. دیگه مردم تقاضایش همیست که دیگه شب و روز باید امنیتشون برقرار باشه که دلشان جمع باشه. بیخی از حساب امنیت دلشان جمع. ما با خدمت از نمی اینجا آمدیم. بله. خانه کجا است؟ خانه چهارآسیا است. این چهارآسیا اینجا می وظیفه اجرا. آرسی کردی یا نه؟ نه خودم وزارت هستم. خب بندوبست کردن یا نه؟ نه فعلا دیگه خیر روان است. کدام طرف چشم دوختی یا نه؟ نه فعلا تصمیم ندارم. یا به خواست پدر مادر از دیگه؟ به خواست پدر مادرم زدم. خب بیا امیدوار هستیم در زندگیت موفق باشی. قربانت سلامت باشی. همچنان هم بر شما قربان. تا اگه چای او نان که تو میخوام سلامت، وقت خوش، سلامت باشی، بخیر باش. خب دوستا دیگه همت میریم بازم ببینیم دیگه دوستایی که در راه بودن همراه صحبت خواهد داشتیم، همراه مردم عزیز ما، همراه نیروهای امارت اسلامی چگونه امنیت تامین میکنن. دیگه ما را بیننده باشین.
جان وروره څومره وخت کېږي دلته وظیفه کوې؟ یاره دا 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې. او اصل کور دې چېرته دی؟ میدان ښار کې. میدان ښار کې. عین هغه ځای نه دلته راځي؟ له وجې دلته راځي. دا 2 میاشتې کې تللی کور ته که نه؟ یاره یوه ورځ کې تللی یم، ډېر نه. یوه ورځ. څنګه ده دلته خلک څه مشکل خو نه لري انشاءالله د شپې او د ورځې؟ یاره څه مشکل خو نه لري، ګزما و د شپې او د ورځې. د شپې ګزما د شپې او د ورځې دواړه وو. که چاته څه مشکل هلته لاندې پېښ شي بیا تاسو ته زنګ وهي، تاسو ته راځي، څنګه تاسو ته خبر نه ده؟ هلته لاندې پوست یم چې له هغه خبر به راکړي. الله مو مال شه، بس داسې ګرځو همداسې جلال آباد ته روان یو له خیره. باید ستاسو سره هم څه مرکه وکړو چې د خلک هم لږ پوه شي چې لاره کې څه مشکل نشته انشاءالله. نه مشکل خو نشته. ژوندی اوسې اوس چېرته تللی وې؟ شکر دی الله رحم کرم ده. تللی وو کابل ته. کابل دا زموږ ورور مسافر و ډېره موده، او تقریبا 9 کاله مسافر و. موږ د لیدنې ته تللي وو، په زرعي ته تللي وو. اوس راغی خپل کور ته راغی په خیر سره. پیغام مو دا دی خلکو ته چې اول خو د خپل ملک کې د کار روزګار لپاره زمینه برابره کړي، او که زمینه نه وي نو داسې یو کار دی وکړي چې هغه سره د نور ملکونو ته زمینه برابر نشي، بل ملک ته لاړ شي. ځکه چې خپل ملک وي. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې، ښه وخت تاسو ته غواړو. سلام علیکم. خب دوستا دیگه نظر متنا را میگیریم. راه هستیم بخیر، فعلا در نقطه مایپر هستیم دیگه. متو میریم بخیر پایینتر و نوم مبارک دی. نوم عبیدالله. څه کوې دلته؟ ټیکري خرڅوم. ټیکري؟ څنګه د کاروبار؟ ښه ده. نن دې څو سودا کړې ده؟ نن یو هم نه. ولې؟ موټر نه درېږي. ښه. په کاروبار کې د برکت نو ده، بیا د شپې ټوله یو سهار ته یې بېرته دلته راوړې. زه الله دې وبخښه، نو څه خدمت خو به نه وي. سلام برسه دوستا عزیز، باز هم رسیدیم. آهسته آهسته هنوز هم در مسیر هستیم، ببینیم که چی گپ است. استاد از ستړی مشیم. د خدای فضل ده، دا ساعت خو مهرباني د خدای ده. ښه ده. څو بجې پورې دلته کار کوئ تاسو؟ 11 بجو پورې د شپې. د شپې؟ د شپې 11 بجو. او مخکې څو بجې پورې هم کار کول؟ بس مخکې به دغه 9 بجې شاوخوا چې څوې، بس نور به هم بنده وو. اوس د شپې د 11 بجو پورې کار کوو. دلته به سهاره پورې موټر ځي راځي، څه مشکل خو نشته؟ سهاره پورې موټر راشه او درشه ښه مضبوطه روانه ده. امنیت برقرار ده؟ الحمدلله. څنګه تاسو ته میلمانه راځي؟ راځي که خدای فضل وکړي. وګوره که نه میلمانه. دا د کوم ځای مایان دي؟ دغه کړایي کې چې دي دا د دغه ګڼ مایع ده، وطني مایع ده. دا اوس همالته پراته دي ژوندي. بس څوک وطني کړي، څوک فارمي. اقتصاده پورې خبره ده. وطني کیلو په څو راځي او فارمي په څو دي؟ وطني کیلو 500، فارمي 250، 300، 350. رقم مختلف. 200
بس ژوندی اوسید دوستا دیگه اینجا هموطنای ما در کار و بار خود هستند و کدام مشکل نیست. انشالله که ما باز پیش میریم ببینیم کیا دوباره که ما سر میخوره. بخیر چیرته روانه؟ د مایبازي کې وروره بس شاګردان یو کاروبار کوو. مالکم واده ماده ده نه ولا د سیاسر ته د ډوډۍ وړې وکه څنګه؟ سیاست هم راځي او نور خلک هم راځي ډوډۍ موړۍ تیارو ورته. څنګه د کاروبار؟ ښه دی انشاءالله بس گزاره کوي. سلام علیکم. بخیر هستین جانتان جور چی حال احوال؟ جان جوره. چی میکنین اینجا؟ چی وظیفه را اجرا میکنین؟ والا وظیفه ندارم اما تو یک میله آمدیم چکری. خو از کابل آمدی؟ کجا میرین بخیر؟ همینجا باز یک میله میکنیم باز پس میریم. که دوستا آمدین؟ ها که دوستا آمدیم. خو ماشا را گرفتی یا نه؟ والا ماشا خب بالعموم دیگه ماش کی گرفته؟ شما گرفتین؟ نه. اونم که شما هم هستیم ما هم هستیم. بیا خدا مهربان است که می بانگار رمزش پیدا کنیم. بیا خدا مهربان. بپرانیم پیسه کلگی آزاد شد. والا نه ور خدا. دو فکرا نباش. قربانت سلامت باشی. تشکر. خب دوستا دیگه حتما میاین اینجا به خاطر سیل و تفریح و چی میگن یگان میله به خاطر ماهی خوردن. موترهای رام که شما میبینین کلش دوستای هستند که آمدن اینجا یک میله میکنن باز پس میرن. ورځ خلک را روان دي. پوښتنه کوو موږ لار نه کته پورته نه په څه مشکل نشته تر اوسه پورې موږ څه مشکل نه دلدلی نه. څو کسان دلته بیا؟ دلته 15 نفر 15. د لاره کې نور دوستانو سره خبرې وکړې هغوی مې تاسو مربوط کیږي که نه څوک ځان ته بیل بیل هغه لري؟ نه موږ خو چې دی د چوکپان مربوط دي دلته د هغې کې پراته دي او هغې نه بیا پورته ځي هغه بیا چوکپان موقعین پوستي دي که نه د امنیت پراته دي. صحیح ده. مننه خوشحاله اوسئ بس په ژوند کې کامیاب اوسئ. له تاسو سره ډیره مننه. سلام علیکم. نوم مبارک؟ قندهار ساحل. څنګه د وضعیت لاره کې څه مشکل خو خلکو ته نشته؟ انشاءالله د شپې او د ورځې به خلک ځي راځي که څنګه؟ انشاءالله قراري د خبر نشته پوه شوې. بېغمه ځي بېغمه راځي. ښه او خلکو ته څه پیغام لري؟ پیغام خلکو ته دا لرم چې غلط کارونه نه کوي سم کارونه دې کوي نو انشاءالله څه مشکلات نشته موږ لخوا. ډېر ښه. او کور ته کله ځې له خیره؟ کور ته 2 میاشتې کېږي 1 میاشت کېږي چې کله موږ په تنګ ځو که نه خپلې وظیفې ته کار وکړو. ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ انشاءالله چې په کاروبار کې دې برکت شه و ډېره مننه. ژوندی اوسئ. سلام علیکم. در غند زرداد هستیم. قبلا نمی جای نامگذاری کرده بودن و نمیجا چک پوینت است و در هر جایی که ما می رسیم بخیر باش 1 کیلومتر بعد 2 کیلومتر بعد حتما یک پست است یک چک پوینت است پرسان و جویان میکنن به خاطر امنیت مردم. ما را تعقیب کنن تا بازار جلال آباد انشالله با شما هستیم. لاره کې څه خبرې ویم؟ خیرات خو تاسو ته د ورځې زی راځي څه مشکل خو به نه وي انشاءالله. هیڅ مشکل نشته. تاسو د امارات امنیتي کسان چې دی دوی سره تاسو څنګه همکاري څه شته که نه؟ څه مشکل چې پیدا شي دوی ته خبر ورکوئ؟ ولې نه خبره هم ورکوو او ډېر ښه همکاري لري او خبر ته غوږ نیسي. امنیتي ښه راوستلی ده. د شپې له خوا چې تاسو لاړ شئ څه مشکل خو به نه وي په دې لاره کې؟ هیڅ مشکل نشته هیڅ خبر هم نشته او اوس خو چې شپې ښه نه رسي.
سودا دې کړې نه ده دې کړې دا د انار د کوم ځای ده د قندهار ده د تګاو ده پخواني بازارونه نشته انډیواله دا د غونډه ورځ کې هم 3 پاکټ انار خرڅ کړي دي په ټوله ورځ کې ټوله ورځ کې انډیواله او یو خلطه په څو راځي دا یو خلطه راځي 400 روپۍ دلته خرڅو 450 رقم د جنس فرق کوي ښه مخکې سودا ښه و مخکې ښه و دا 2-3 بازار مخکې هم ښه و اوس چې دی اوس انډیواله بس یو څه هغه پکې راغلی تغیرات راغلي ښه کېدای شي خلکو سره پیسې نه وي نو پیسې نشته او بل دغه ډالرو پسې هر څه ډالرو پسې روان دي انډیواله چې ډالر جګ شوی دی بس څوک سودا هم نه کوي بله خو څه غوښتنه لرئ د مشرانو نه چې څه باید وشي غوښتنه دغه لرو چې دغه ملت غم وخوري او دغه ملت بیچارهګان دي غریبان دي د دوی غم باید وخوړل شي بله نو دا آینده لري ماشومان لري او شیخ خوراکه به ترې غواړي یو مړی روزي ترې غواړي نو دغلته موږ هم د شپې ورځې د یخ کې تېروو د شپې هم دلته اوسېږي شپه ورځ هم دلته یو څه وایې خو د شپې بیا دلته په یو هغه کې کاپه کې څو کسان یې دوه بعضې وخت وایي بعضې وخت کې 3 وي بعضې وخت کې بیخي بنده وویل سوچه انډیواله ته ځو کورو ته بیا څوک څه کار خو نه لري انشاءالله اوس خو څه خبره نشته اوس امنیت د دې د هغه د طرفه خو امنیت دی ښه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې دا د تگاو انار دی دوستای عزیز انار را میبینین انار تگاو نجراب است که دوستان میگن فروشات کمک ضعیف شده دیگه بازم چطور است؟ سلام علیکم چنگه بخیره؟ چه کویل خیره؟ چنگه دی سودا؟ اسلاف دی کړي څو خلطه دی خاصه کړي یو له سلطې مخس کړي دي ها زه شکر ده بیا خدای مهربان پهلوانه څنګه ته دې خوا راشه چطور هستی کجا هستی تو کوم هستی کجا بودی تو چند روز بیا این طرف چطور است کار بار کدام کپاس خودت است همی است این از کجا میاره از تگاو نجراب خب بازی را خلطگی میخرین یا باغ میخرین باز؟ نه یه قروار است خب قروار که 25000 26000 28000 کدام وقت شده که باز تاوان کنیدش؟ یگان خروار خریدی نصفش خراب برام نه پارسال گرفته بودیم تاوان کرده بودیم یک 3 لک روپیه تاوان کرده بودیم 3 لک؟ خب حالا 3 لک پس پیدا کردی یا هنوزم تاوانت پیدا شد؟ نه مانده که مانده دیگه مانده یا دیگه کاروبار خو فایده و تاوان داره دیگه فایده و تاوان دیگه باید دل کنی دیگه خب خواست خود دیگه قربانت سلامت بشین خودم اینجا انار میده که انار بخوری دیگه سلامت باشی یگان تا خودت هم میخوری یا نه؟ چرا نه خب باز خانه هم میبری؟ خب تو کل فایده جا خانه بردی بیا زد تاوان میکنی دیگه چی کنی دیگه؟ خب امروز چطور بود سودا؟ والا خوب بود امروز خوب بود مردم این طرف که میره میخره یا این طرف که میره؟ هر طرف این خدمت است دیگه خب بالا آمد بیاد میگیره پایین و رات بالا میرتون میگیره کسی کابل میره میخره کسی که جلال آباد میره هم میخره این خدمت است دیگه خدمت نصیب باشه پایین آمد میگیره بالا آمد میگیره این خدمت است در سر نماز بودی پیشتر؟ نماز خواندم دیگه خدا قبول کنه. در نماز هم که استاد چیدی حتما در فکرت که امروز والا چندان سودا نشد. دنیایی از دیگه نماز باید آخرت بیاد. بله آدم باید کل اوش فکر خودت هم نماز بگی. یه کار دنیایی از دیگه ما شما باید فکر. اگر شو هم نشوی زندگی خطر. این دنیا پانی است دیگه. هیچ گپ نیست. شما اگر نشو ما شما میریم دنیا باید. بالکل. این ایام یک توفه از طرف پالوان بین انار شما ببینین بسیار انار مزه‌دار. بازم سلام برسه دوستا رسیدیم بالاخره به چارایی که
این را میره به طرف لغمان و مستقیم میره به طرف شهر زیبای همیشه بهار. دیگه فعلا دمی چهاررایی هستیم که این را میره به طرف لغمان شریف و مستقیم میره به طرف جلال آباد. انشالله ما در خدمت هستیم. صحبت های دوستا را در آم شنیدین. ما داخل شهر برسیم باز ما در خدمت شما هستیم. خب دوستا بالاخره رسیدیم به درونته و آهسته آهسته میشیم داخل شهر جلال آباد. اینجا دوستایی که در چک پوینت هستن و کسایی که داخل شهر میشن البته تلاشی میکنن، پرسان میکنن و کسایی که از شهر بیرون میشن. یکی از دوستا از پرسان کنیم تاسو نوم او څومره وخت کې دلته وظیفه اجرا کوئ؟ زما نوم چې دا قاری نظامي ده او 2 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي یو. څنګه د خلک د شپې او د ورځې ځي راځي څه مشکل خو به نه وي؟ الحمدلله امن ده، ملت خوشحال ده، موږ له ملت خوشحال یو، ملت موږ نه خوشحال ده. انشاءالله امن هېڅ خبره نشته. څومره پیره کوي یا څومره وظیفه کوي دلته د ورځې؟ پیره موږ 2 ساعته کوو. 2 ساعته کوو دلته بس په نوبت باندې؟ په نوبت باندې کوو، په شوق سره کوو. او کور هم چېرته ده؟ کور هم همدلته د ننګرهار کې دی. بیا تا ته نږدې ده نو خپل کور ته کله کله تلی شي؟ تلی شم. نور دوستان چې لاره کې هغوی بیچارهګان لرې ځایونه راغلي 2 میاشتې 3 میاشتې نو بس دا چې تاسو خلکو لپاره خدمت کوئ خلکو ته څه وینا لرئ، څه پیغام لرئ؟ خلکو ته موږ دا پیغام لرو چې خپل وطن مو ده، خپل ژوند مو ده، خپله زندګي مو ده، ټول سره شریک یو افغانستان ده، ټول سره ساتو، ټول سره انشاءالله حفاظت کوو، هیڅ مشکل نشته. یعنې د امنیت په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي که کوم مشکوک سړی ویني یا کوم مشکل جوړوي بیا؟ عوام الحمدلله پوه شئ نو موږ سره ډېر همکاري کوي، بیش له معاش نه بیش له هغه نه موږ سره همکاري کوي. عوام دونه مینه محبت لري امارت سره چې نو موږ خبر نه یو چې هغوی موږ ته دا ورکوي دغسې مشکل ده، موږ انشاءالله ورته رسیږي کوو. ډېره مننه ژوندی اوسئ. سلامت اوسئ. چند نفر هستین در اینجا؟ در اینجا 20 نفر هستیم فعلا دیگه. 20 نفر. باز به نوبت پیر است دیگه. به نوبت پیر است. همین روی شما با مردم از مردم با شما چگونه هستن؟ الحمدلله خوب است، مردم خوشحال هستن، ما که خوب روایت میکنیم فهمید از ما خوشحال هستن. از طرف شما مردم رفت آمد میکنه در راه چیز مشکل نیست؟ نه خوب روا میکنه، فهمید مردم میآیه خوشحال است، فهمید خوب امنیت هست. پیش مردم میگفت ما قدر نمی آمدیم، آره 1 بجه شو 2 بجه شو 3 بجه شو میگردیم چیز مشکل نداریم، خوب امنیت هست. موترایی که از خود امارت اسلامی است از اینجا نمی باشه وارم در چک پوینت استارت میکنین پرسان میکنین؟ بله پرسان میکنن، پیش کارت هم میدن، کارت ثابتی که از کجا جاست از کجا آمدی. امارت اسلامی مجاهدین شما خب از یام پرسان میکنین؟ شما پرسان کنین که یعنی هر کسی که اینجا باشه دیگه باید تابع قانون باشه دیگه. انشالله الحمدلله مجاهدین قانون چون میکنه تابع میکنه. خب باش که ببینیم که دوستا چی رقم خواهی کارتایی است که از طرف خود امارت اسلامی برای کسایی که در امارت هستن داده میشه به خاطر موترشان، به خاطر موترش، به خاطر اسلحه داده میشه طرف امارت اسلامی. این دوی چه مشکل نه؟ نه هیچ مشکل نه. ممنون. خب دوستا ما رقم موترک باشه اینا استارت میکنن به خاطر از اینکه برشانمو شکل همر شده. اگر موترهای نظامی باشه غیر نظامی باشه هر کسی که باشه دیگه بالاخره ما میشیم داخل شهر با صحبت های دیگر هم می داشته باشیم. تشکر از شما. سلامت باشید. قربانتون بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستا دیگه آهسته آهسته میریم داخل شهر باز که دوستا انشالله از اونجا هم در خدمت شما هستیم و برنامه را ادامه میدیم.